سلامونه قدرمنو لیدونکو دغه یوټیوب چینل چې دی دا موږ ستاسې د خندولو دپاره جوړ کړی دی تر څو تاسې وخندو او پر شونډانو مو مسکا راولو نو تاسې هم دغه یوه ګټه موږ ته راورسوئ زموږ د چینل چې کوم دغه د سبسکرایب بټن دی دغه در سره ووهئ تر څو زموږ چینل نور پرمختګ وکړي او نورې داسې د پټې کیمرې ویډیوګانې موږ تاسې ته چمتو کړو مننه راکاشه که تیم راکاش کاله دا لیړی دی ویل درولې ده درکاشه که تاسو حاله تاسو په ښار کې لیړی ته نه دی بنده ده ښار کې ګړې بستر ښار پټه چې ما دې ښار پټه تر روانه که درځه اله روانه که اله درځه مخ درځه راکاشه که لیړی والا ته راکاشه اله درکاش که لیړی شم په دغه په بازار کې په ښار کې لیړی بې ځایه درول چې در څو ښار خرابوي د ښار چټلي راولي چې په هر ځای کې تا لیړی اوس ګوره دا مالټې ته خرڅوې پوستکي دې غورځي خلک دلته دا چې پوستکي چا دي دا مالټې دا پوستکي خو زه اوس د هغه ځای ګوړې کېږي چې راله ته درکش که دا ګرده پر تا تاوان درځه ژر څه درکشه که درېږم اوس دا چپل اخمه کومه دی سګرټ درکشه کاش که ژر څه ګر ښار ته چټل کړي ترافیک ستاسې په عذاب دي نور خلک ستاسې په عذاب دي ځئ کش درځه ولې دونه فکر دونه سوچ داسې نه لرئ نو ولې چی شته په ښار کې لړۍ درئ ولې په ښار کې درئ کومه دی چې ولاړ دي خانوه چوک کې بيدوار ولم قسم په خدای دې پس دغه ولای او دا کریم بای په چوک په خدای چې ولای وروره اوس دلته هغه څوک درېږي چې هغه واسطه لري هغه د خلکو سره پیژني ته د چا سره پیژني کومه واسطه دې راوښایه دلته اوس هر سړی که کوکه ږدي هغه هم واسطه لري که په سړک پر مابین دکان کوي هغه هم واسطه لري که پر سړک په مابین کې ګوره ته لرې په دا ښار کې نه وینې دکانداري کوي لکه ښار چې د دوی رانیولی یا 500 ریړې وای که یوازې زما ریړې خو زه په موټر کې وروره دکان کوي موټر یې د بازار په مابینځ کې پارکینګ کړی لکه دا چې د دوی رانیولي ښار په ټیکه باندې هغه واسطه لري ته واسطه لرې غریبان په دې ښار کې نه چلېږي غریب باید یوازې په کورو کې کښېني حلال مه کوي ولا که تر 12 تنه عیال یو کم راپسې نو موږ مجبور یو چې یا به فکر کوو یا به یې بله دنده کوو تاسو په موږ فکر کوئ نه ولې چې راکوئ وروره د حل لاره دغه ده چې غریبانو ته په دې ښار کې ځای نشته چې واسطه ونه لري هغه ځای نشته واسطه پیدا که پرته چې واسطه پیدا کوي وروسته د بازار په مابین خپل لیړې دروه یا وابسته نه بیا الله زه بله وابسته بیا له خدای دا مې وابسته دی که مې وژني که مې حلالوي نو هغه خلکو سره څوک چې د ښار په مابینځ کې یا موټران درئ یا د ښار په مابینځ کې لړۍ درئ د هغو سره موږ څوک حاجي صاحب ته لاره راوښایه دغه شاته قسم په خدای دی که زه وتلم دغه دا څلور میاشتې زه دلته مارشین قسم په خدای دی که ما شات وي نه ملا که ښار ته ور وروره دی واسطه نه لري موږ ته دی چا پارچه راکړه در چا چې که د وکیل پارچه لري که د ترافیکو پارچه لري د چا لري که مې نه کړه در د وکیل پارچه اجلا ته دې ورولم د کوم وکیل پارچه راکړې د اچوکو د چوک ته وکیل دلته وکیل څوک دی څه نومېږي اجلا نومېږي یا غټ وکیل دی کوچنی وکیل موږ نه منو ګر سره د ښاروالۍ د وکیل ازمازي چې راشي راکړه پارچه راکړه که مې نه کړه در بیا مې ګر سره په دا ښار کې ګر سره مه پرېږده اوس د ښاره سبا سبا وروره په دغه ښار کې غریب سړي ته موږ وخت نه ورکوو وروره خپله غټ خلک یو وکیلان یو خپله غټ خلک یو یا مثال په نورو دندو کې وظیفې لرو موږ ته غریب سړی ته نه ځایي دغه خلک چې پاتې دي دا بس ګرده وایستان دا ګرده وایستل که دوی وایسته ونه لري د ښار په مابینځ کې موټر څنګه پارکینګ کوي حاجي صاحب تا ته وایم تا ته وایم ولې موټر پارکینګ کې د ښار په مابینځ کې ودرېږي وایستل لري که نه لري وروره ما او تا دلته نه چلېږو ما او تا نه چلېږو ما او تا خلک پیسې اخلي غریب خلک پیسې حلالوي ډوډۍ ورکوي که فکر یعنې چې دغه ځای ته کواله درکړم دغه د ډامبر مابینځ په ښه کواله باندې درکړم ته خوشحاله یې د دغه ځای ته زه ووتلم د دغه ځای زه ووتلم دغه خلک په ما دغه سرای والا علم لري د پروش کار رئیس زه دلیدل قسم په خدای دې که ماته پېښه وي چې هداسې وکړه یا هداسې وکړه یعنې په دغه ځای کې په کواله خوشحاله یې دلې درېږم دلې ولاړم نه ښار ته وتم زه تا ته اوس د دې ځای کواله درکوم دغه کارت واخله دا واخله د دغه ځای اسناد دی دا کارت
بس ګردو مدنې درېږي تا ته به دونې سړی به نه وي چې تا ته ودرېږي ستا مخ ته ورسره لړۍ کش کړه ورسه لړۍ کش کړه راځه لړۍ راکش کړه راځه بر دې خپل پر ځای ودروه راځه راکش کړه راځه چې څوک ګوره چې زه دغه لوړپوړي خلک ورک نه کړم دا نه دغه غیر قانوني چوکونه چې نیولي سړک نیولي غریب ته زه نور بحث نه کوم دا خلک په ما علم لري دا 2 کاله چې ولاړ دې څنګه چې اوس موږ څوک نه پېژنو موږ دې ولاړ ډېر وبخښئ خاور ټلویزیون دې موږ خپرول السلام علیکم بس چیرې ځئ موږ ستاسې دپاره کار کوو صحیح دي چې کار که چیرې موږ پېژنې یا تا خو نه پېژنم موږ ستاسې دپاره کار کوو دغه د کلابي سړک جوړوو د روسیې ولسمشر ګلپوتین راستولی یو ګلپوتین دا څنګه نوم دی ګلپوتین د روسیې او د ماسکو ولسمشر دی د بمبئی پایتخت دی دا موږ ته تاوان کوي ولې ځکه تاوان نه ته کوي دا که موږ چېرې سړک ورکړو چې دوی جوړ کړي موږ ته بیا میدان هم راڅه غواړي بیا مځکې پکښې ځي نو موږ ته ګټه نه کوي دغه ډبرې ایسته کوو ما دغه سړک ډبرې ایسته کوو د ډبرې پر ځای بل سړک ته ګامې کو ته راتاسه ته ما سره راتاسه موټرسایکل ودره راتاسه راسه ګامې کو تېږ زما زه د افغانستان په ګام ګاموم زموږ خو د ماسکو ګام دی هغه غټ ګام دی چې ګاموه 1 2 3 راځه 1 2 3 4 5 شپږ داسې په بره ګام که په اوږده در یو ځای راځه ته راځه ته نه 2 3 4 5 شپږ 8 9 لاس یې که ځه 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 ستړی د کوم ځای یاست ته دا ګل که د کاریز یاست ښه موږ د ترکیې څخه راغلي یو ګل پوتین راستولی یو نو موږ یو پروژه وو د کاریز د خلکو دپاره هغه ویل ته هلمند ته ولاړ شه د کلابي سړک داسې چې ډبرې درڅه ټولوو نو د دې پر ځای تاسو انجام ورځي او بله دا خبره چې موږ پر دې لاره باندې تاسو ته چې کله مو دا لار ګرده سپنج کړله بیا تاسو ته د خاورې یو رقم میوهدانۍ د پر لس ګامه باندې دا میوهدانۍ ږدو بیا ستا په خوښه ګوبۍ پکې کښېږدو سوړسک پکې کښېږدو وربشه چشي چې میوه یې چشي خورې ګوبۍ خو ډېر ښه شی دی یاره تاسو راتاسه چې پلی ګام کو دا سړک راتاسه دا خو بیخي ښه کار دی ګامه و سړک ته راځه راځه وروره داسې داسې ګردۍ ته څو لس ګامه وګرځوه 10 ګامه وځه یو پر موټرسایکل راوڅرخه 10 بس صحیح سو نو تاسو ته دغه پروژه منظوره ده موږ بیخي په دې خوشحاله وروره که وادي راته تاسو په دې کې زموږ سره څه همکاري کوی شئ هر څه چې تاسو وایاست وروره ګله موږ پر 2 سترګو منو وادي راته کور ودان دوی راځه چې دا سړک دغه ځای پورې کومه ځای پراخه سي ته خوشحاله ته راسه مه راځئ وروره وادي راته چې 2 موټره روان یې وادي راته بغل چې وروره ګله تکلیف ور نه کړه وسي وادي راته موږ په دې باندې بیخي خوشحاله یو وروره وادي راته ښه په بیا غمه زړه روان یو وروره ته 4 دانې ډبرې راپورته کړه یا 15 دانې دا دې وروره بله راپورته کړه 4 15 نور دا راپورته کړه دا دې وروره پورته کړه 2 3 نور راپورته کړه دا د پروژه ده لومړی سر ته ښه دغه ډبره په وله دا ډبره په زور 2 3 نور راواخه سم ده خطا سوله ولا که 15 واره دې وویشتله بس انشاءالله دغه د پیستو وله